السلام علیکم. وعلیکم سلام. یاره ما د واتساپ نمبر سیبند سو تاسو ما د واتساپ بند نمبر را خلاص کو. هو نو په هغه وجو باندې ډیر کسانو دا پښتنه کړه وس په دې ترکیب باندې موږ د واتساپ بند نمبر نو خلاص او ډیر کسانو دا پښتنه کړه وس موږ د واتساپ نمبر دغه رقم بند سوی دی. نو دغه رقم بند واتساپ موږ څنګه خلاصولای سو او یا لاغول ترکیب بغیر کوم بل طریقه سته د کوم بل ترکیب په ذریعہ سره موږ د واتساپ بند نمبر خلاصولای سو. هوستا دغه رقم بند واتساپ هم تاسو په ډیره اسانۍ سره خلاصولای شئ او دوی نوري طریقې دي د هغو طریقو په ذریعه سره تاسو د واتساپ بند نمبر خلاصولای شئ. هغه که دغه رقم بند وي که دغه رقم بند وي نو په هغه دواړو طریقو باندې تاسو د واتساپ بند نمبر خلاصولای شئ. او دوستانو که چیرې تاسو چې د واتساپ اکاونټ بند شوی وي هغه که دغه رقم بند شوی وي یا که دغه رقم بند شوی وي نو په دغه ویډیو کې تاسو ته دوه طریقې درښیم. از د دغه دوه طریقو په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ د خپل واتساپ بند نمبر ان بند کړئ یعنی د واتساپ بند نمبر خلاص کړئ. دوستانو د دغه دوه طریقو په ذریعه سره موږ د واتساپ له هیلپ سپورټ ټیم سره خبره کوو او خپل د واتساپ بند نمبر خلاصو. د ویډیو تر اخره پورې وګورئ یا ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه له دغه طریقو چې فایده واخلي. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو ته دوه طریقې درښیم. دواړه طریقې به تاسو په یو ور باندې نه استعمالوي. اول ور تاسو یو طریقه استعمال کړئ که چیرې هغه یو طریقې کار نه وکړي بیا هغه بعد بل طریقه استعمال کړئ. نو راځو اول طریقه درښیم. د لپاره سمپل تاسو په خپل موبایل کې واتساپ خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې واتساپ خلاص کړئ لاندې بیا تاسو په اګری اینڈ کنټینیو بٹن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اګری اینڈ کنټینیو بٹن باندې کلیک وکړئ دا کونج کې درې ډاټ اپشن د په دغه درې ډاټ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. بیا په دې کې موږ سره اول اپشن د هیلپ په نامه په دغه هیلپ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په هیلپ اپشن باندې کلیک وکړئ لاندې بیا تاسو د this does not answer my question په نامه اپشن درکوي. په دغه this does not answer my question باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ دلته بیا تاسو یې شی مکلیک کړئ. لاندې بیا موږ سره اپشن د ویزټ اور هیلپ سنټر په نامه په دغه ویزټ اور هیلپ سنټر باندې تاسو کلیک وکړئ. دلته به سمپل تاسو په یو براوزر باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په یو براوزر باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو ته د واتساپ افیشل ویب سټ خلاص شي. لاندې بیا موږ سره د اکاونټ ان اکاونټ بینز په نامه اپشن ده. په دغه اکاونټ ان اکاونټ بینز اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اکاونټ ان اکاونټ بینز اپشن باندې کلیک وکړئ په دې کې بیا دویم اپشن د اکاونټ بینز په نامه په دغه اکاونټ بینز اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اکاونټ بینز اپشن باندې کلیک وکړئ په دې کې بیا دویم اپشن د اباوت اکاونټ بینز په نامه په دغه اباوت اکاونټ بینز اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. بیا لاندې راسي. کله چې دوستانو تاسو لاندې راسي په دې کې بیا موږ سره اپشن د گیټ اینڈ ټچ په نامه په دغه گیټ اینڈ ټچ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په گیټ اینڈ ټچ اپشن باندې کلیک وکړئ ګور په دې کې موږ سره اول اپشن د واتساپ میسنجر سپورټ لاندې ګوره کنټیکټ اس ورته لیکلای ده. په دغه کنټیکټ اس اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه کنټیکټ اس اپشن باندې کلیک وکړئ دلته اوس دوستانو موږ خپل بند نمبر واتساپ سپورټ ټیم ته ورلیږو. دغه تاسو ریویو کړئ دغه تاسو په غلطي بند کړی دغه موږ تر اخلاص. نو دلته ګوره ولا تاسو نمبر غواړئ دوستانو دلته به سمپل تاسو خپل نمبر کې ولیکئ. اوس مثال ما خپل نمبر کې ولیکل دلته بیا تاسو ایمیل اډرس کې ولیکئ. دوستانو دلته تاسو خپل ایمیل اډرس کې ولیکئ. غلط ایمیل اډرس لزان مکه لیکئ ځکه دوستانو واتساپ سپورټ ټیم بیا بیرته تاسو ته په دغه ایمیل باندې جواب درکوي. سی نمبر در خلاص کوم دوستانو په دغه ایمیل جواب درکوي او کې چیرې نمبر نه در خلاص وي بل مسله نو هغه مسله تاسو ته بیا په دغه ایمیل کې وایي چې تاسو په نمبر کې دغه مسله ده موږ تاسو نمبر نه در خلاص اول ور 100% دوستانو تاسو د واتساپ نمبر خامخ خلاصيږي. یعنی دلته تاسو خپل ایمیل اډرس کې ولیکئ. دلته ګور بیا وایي هاو ډو یوز واتساپ وایي تاسو واتساپ په چیش کې استعمالوي. انډراید په انډراید موبایلانو کې استعمالوي. آیفون په آیفون کې استعمالوي. ویب اینڈ ډیسکټاپ په کمپیوټر کې استعمالوي. نو دا مطلب نور اپریټینګ سیستم باندې په هغه کې استعمالوي. زه مثال په انډراید موبایل کې استعمالوم. نو دلته سمپل تاسو انډراید سلیکټ کړئ. چیرته تاسو آیفون موبایل استعمالوي بیا تاسو دلته آیفون سلیکټ کړئ. مثال زه په انډراید کې استعمالوم. بیا په دې کې موږ سره دا پلیز انټر یور میسج بیلو په دغه کې به تاسو خپل مسله په تفصیل سره ورته بیان کړئ. سی واتساپ ټیم تاسو د موږ اکاونټ په غلطي باندې بند کړی ده مهرباني وکړئ د موږ اکاونټ بیرته انبیل کړئ. ګور دا به تاسو ورته ولیکئ هلو واتساپ ټیم I have not done anything wrong and I am sure I have followed your rules of conduct and you have suspended my account for not any valid reason. Please restore my account as soon as possible. په یور نمبر کې به دوستانو دلته دا یور نمبر به میټاو کړئ. دلته به تاسو خپل نمبر ورته ولیکئ. تاسو 400 نمبر دوستانو هغه نمبر به مثال دلته تاسو دا رقم ورته ولیکئ. هغه بعد ثانک یو سو مچ لاندې بیا نیکسټ بٹن دا په دغه نیکسټ بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیکسټ بٹن باندې کلیک وکړئ لاندې بیا تاسو ته د سند کوېشن په نامه اپشن درکوي. په دغه سند کوېشن کلم تاسو کلیک وکړئ تاسو دغه نمبر دغه میسج به واتساپ سپورټ ټیم ته ورسیږي. هغه تاسو ته په هغه ایمیل باندې په 24 ساعته کې جواب درکوي. نو ان شاء الله 100% به تاسو د واتساپ اکاونټ بیرته خلاصيږي. او که کوم بل مسله وکي هغه تاسو ته په هغه ایمیل کې وایي تاسو په واتساپ کې دغه مسله ده. خو په دغه طریقې باندې 100% تاسو خپل نمبر خلاصولای شئ. نو اوس راځو دویمه طریقې ته. دویمه طریقه درکایم دغه دویمه طریقې په ذریعہ سره به موږ وکولای شو چې د واتساپ سپورټ ټیم ته ډایرکټ ایمیل ولېږو. نو دل پر سمپل تاسو په خپل موبایل کې جیمیل خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې جیمیل خلاص کړئ لاندې کمپوز اپشن د سمپل په دغه کمپوز اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په کمپوز اپشن باندې کلیک وکړئ په ټکو به دوستانو دلته وستاسي د واتساپ سپورټ ټیم ته ایمیل ولېږي. د واتساپ سپورټ ټیم ایمیل شي دا هغه د support@whatsapp.com
support@whatsapp.com دغه ته دوستانو تاسو ایمیل ولګئ support@whatsapp.com دا دی واتساپ سپورټ ټیم ایمیل ده. نو دا به سمبل تاسو دلته کېټ کړئ په سبجیکټ کې بدل دوستانو تاسو ورته ولیکئ پلیز انبینډ مای واتساپ دغه به تاسو ورته ولیکئ او په کمپوز ایمیل کې به دوستانو هغه ټیکسټ ورته ولیکئ کوم ټیکسټ چلته مخته ما تاسو درخولې هغه بدل تاسو کې ولیکئ دلته تاسو کې ولیکئ هلو واتساپ ټیم I have not done anything wrong دغه به تاسو ورته ولیکئ دوستانو دغه دی یور نمبر په ځای کې به دوستانو تاسو خپل نمبر ورته ولیکئ او هو دوستانو دا خبره تاسو یاد ساتئ دلته به تاسو له کنټری کوډ سره لیکئ کچیر تاسو مثال په پاکستاني نمبر دی نو 0092 هغه به خپل نمبر کې ولیکئ کچیر تاسو د افغانستان است نو د افغانستان کوډ کې ولیکئ کچیر تاسو د سعودي یا د بل ملک یاست نو د هغه ملک کوډ به تاسو لازمي ورسره لیکئ لغه بعد دوستانو سمپل دلته تاسو خپل نمبر کې ولیکئ نو پورته سند بٹن د دغه سند بٹن باندې تاسو کلیک وکئ کله چې تاسو په سند بٹن باندې کلیک وکئ نو واتس اپ بیرته په دغه ایمیل باندې تاسو ته په 24 ساعته کې جواب درکوي ریپلی درکوي نو ان شاء الله تاسو د واتس اپ نمبر سره دغه به خامخا خلاصيږي نو دوستانو دغه کومه وجه کې دی چې د چشله وجه تاسو د اکاونټ نمبر بینډيږي تاسو د واتس اپ اکاونټ نمبر په سپیم لیست کې دیږي دوستانو دا کله سیم تاسو په واتس اپ کې ډیر ګروپان جوړوي یا ډیر لینکونه پليږي یا تاسو جی بي واتس اپ استعمالوي یا پینک واتس اپ استعمالوي یا نور د واتس اپ موډیفاید ورژنان استعمالوي نو لدی وجه دوستانو تاسو د واتس اپ اکاونټ څخه دغه په سپیم لیست کې دیږي او تاسو نمبر سیده بینډيږي نو تاسو کوشش کوئ دوستانو جی بي واتس اپ مې استعمالوي دغه د واتس اپ موډیفاید ورژنان یعنی دغه اوریجنل واتس اپ نه ده دغه نور خلکو راخستې دي ایډیټینګ کړی ده نور اپشنانه کې اډ کړی دي نو دغه ډیر توان کېدای شي تاسو ډیټا هم لیکولای شي نو تاسو کوشش کوئ جی بي واتس اپ مې استعمالوي پینک واتس اپ مې استعمالوي په واتس اپ باندې لینکونه مليږي په وایر ګروپان مډر جوړوي نو ان شاء الله هیڅ کله هم تاسو واتس اپ اکاونټ نه بینډيږي نو دوستانو دا اوس موږ څنګه کولای شو د خپل واتس اپ بینډ نمبر برته ان بینډ کو نو کوم چیرې ویډیو خوښه سوي ویډیو خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه نو دغه طریقو چا پاینه واخلي نو ملایو په نور خسته ویډیوګان کې په دواګان کې مه ساتئ د خدای پامان